ژوند مو سخت تېرېږي، ناهیلي شوي یاست، ستړي شوي یاست. راځئ نن درسره د سختیو د مزو په اړه باندې خبرې کوم، د فایدو په اړه باندې. سختۍ زموږ ژوند ته څه راوړي؟ د ژوند سخت وختونه یعنې ټف وختونه او امتحانات موږ ته څه ګټه لري؟ زمری یعنې لاین کینګ ولې زمری دی؟ د ځنګل زمری وګورئ او د یو سرکس زمری وګورئ. تاسو پوهېږئ د ځنګل زمری چې کله راښکاره شي نو د هغې نه ډېر لوی ځناور یریږي، خو د سرکس د زمري لکۍ او ماشوم هم راکاږي. فرق یې سره دواړه زمري دي. فرق یې دا دی چې د سرکس زمری چې دی هغه په تیاره باندې 3 وخته خوري. د هغه په ژوند کې سخته نشته، تنګه نشته، هغه باندې باران نه راځي، هغه باندې طوفان نه راځي، هغه وږی نه پاتې کېږي چې د غرمې ښکار یې ونه شي. نو هغه 3 وخته تیار راځي او تیاره یعنې راحت چې دی که نه دا په ژوند کې دا موږ مخ په شا باندې بوځي. یعنې کله چې موږ تاسو په پوزیشن کې زیات راحت فیل کو یعنې زیات کمفورټ اوسو نو بیا موږ مخکې تلو کوشش نه کوو او موږ نه هیر شي چې موږ څه وکړو او څه باید وکړو. او سخت او تنګ موږ دې ته متوجه کوي چې موږ باید د دې حالت نه ځان وکاږو. نو تاسو فکر وکړئ هغه زمری چې په ځنګل کې وي په هغه باندې سختې تنګې تېرېږي. هغه چې دی هغه 3 وخته باید ځان ته خپله غذا برابر کړي، باید ښکار وکړي، هغه باید د باران نه تیر شي، هغه باید د طوفان نه تیر شي. او د سرکس زمری 3 وخته ورته په تیاره باندې غوښه هم ورسېږي او سرپناه هم ښه ده. نو فرق یې وګورئ، چېرته لاین کینګ او چېرته د سرکس زمری چې یو ماشوم یې هم لکۍ راکاږلی شي. نو سختۍ چې دي ټف ټایم امتحانات دا موږ او تاسې قوي کوي، دا موږ او تاسې د پرمختګ لپاره چمتو کوي. که چې د تاسې باندې سختي رانه شي، تاسې د یو څه امتحان ورنه کوئ نو څنګه به تاسې بادشاهت ته ورسېږئ؟ یوسف علیه السلام ته وګورئ، خپلو ورونو هغه په قویا کې واچولو، په هغه باندې کم حالات تیر شو، خو هغه کم ځای ته ورسېدو؟ بادشاهت ته، د مصر بادشاهت ته. که فکر مې وي یو ډېر مشهور متل هم دی که نه، نو پین نو ګین، یا موږ تاسې پښتو کې وایو چې بې زحمته راحت نشته. نو په هر یوې تیارې شپې پسې سبا ته یو روڼ سهار موجود لري. که ستاسو په ژوند کې اوس سختي، که ستاسو په ژوند کې اوس تنګي، که تاسو په امتحان کې یاست، ویرېږئ مه. خو موږ تاسو خو مسلمانان یو. د دې نه بله غټه خبره چېرته چې الله تعالی فرمایي لا تحزنن الله معنا. نو موږ تاسو ته خو بیخي حاجت نشته دی چې ناهیلي شو، خو زه تاسو ته د سختۍ او تنګیو هغه ټولنیز اړخونه وایم چې څنګه موږ هغه قوي کوي، څنګه هغه موږ یو ځای ته رسوي. او سختۍ او امتحانات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري؟ که چېرته زموږ په ژوند کې کومه سختي کوم امتحان راځي نو موږ فوراً ګیو اپ کوو، موږ چې دی ناهیلي کېږو. اکثره مثلا موږ نه د مایوسۍ د کفر خبرې کېږي چې یا الله زه ولې، همدا یوازې زه ولې، نو هر وخت همدا زه، یا په هره هڅه کې باید زه ناکام شم. نو یو قصه مې رایاد چې د سختیو په باره کې، د سختیو په باره کې خو نه ده، خو مقصد مې دا دی چې موږ تاسې باید سختیو سره څنګه برخورد وکړو. د یو باچا سره چې دی وزیرګوټ یو، د دې وزیرګوټ یو عادت و چې هر څه به وشو، هر څومره سختي تنګي، هر بد کار به وشو، ده به ویل چې یاره ډېر ښه وشو. نو باچا ویل چې داسې په لیوني باندې مې سر دی. نو یو ورځ د باچا سره توره په لاس کې، د هغه لاس نه توره غورځېدلې او د خپې ګوتې غوسه شوې. نو د وزیر طرف ته چې کتلي، وزیر بیا خندلي وی ډېر ښه وشو. نو بادشاه ته قهر راغلی، عسکرو ته یې ویلي چې دا خو راونیسئ او په جیل کې واچوئ. مړه دا څه بلا دی، پارسه کې وایي چې ډېر ښه وشو. نو چې کله په جیل کې اچولی دی بیا باچا دیدار ته ورغلی چې ورکتلي دي، نو وزیر ورته له مخکې نه ویلي چې ډېر ښه وشو. نو باچا ویل چې یاره بس داسې د خدای تعالی لیونی دی، پرېږدی. 2 میاشتې تېرې شوي دي، بادشاه چې ورته په ښکار پسې وتی. نو ځنګلي انسانانو ته خو د اوارې او د ښارونو انسانان جالبه ښکاري، جامې او هر څه لباس او پیزار او قیافه هر څه یې هغوی ته جالبي. نو باچا رانیولی د هغه نه کپړې ایستي، پیزار یې ته نه ایستي، نو چې ګوري یوه ګوتې نشته. نو مشر یې امر کړی چې بس دلته لاس مه کوئ، د ده خو یوه ګوته نشته، زړه یې پرې خوږ شوی. نو باچا چې څنګه دربار ته راغلی دی نو فوراً یې امر کړی چې هغه وزیر راوباسئ. نو وزیر ته ویلي چې ښه ما سره خو ډېر ښه شوي، ګوته مې چې دا پرې شوې وه هغه د هغې د وجې نه زه بچ شو. نو په تا خو مې 3 میاشتې په زندان کې تېرېږي، په تا باندې څنګه ښه وشو؟ نو وزیر ورته ویلي چې باچا سلامت، زه ستا ملګری وم، زه پوهېږم زه به تا سره ښکار ته تلم، او چې تا سره ښکار ته تللی وی نو ته خو دې ګوتې بچ کړې، نو زما به څه حال و. نو ډېر ښه وشو چې زه په جیل کې وم او د مرګ نه بچ شوم.
نو زه وایم چې کله زموږ استاد په ژوند کې سخته راځي که نه په موږ راځي نو باید ونه وایو چې دا ولې وشو باید چې ډېر ښه وشو ځکه چې سختي چې دا زموږ استاد چې د بدن د ایمیون سیستم چې کوم دی که نه موږ تاسو چې ورته د بدن ایمیني سیستم یا دفاعي سیستم وایو دا لوړی تاسو زموږ استاد د غریبو ماشومان وګورئ خیرن پیرن به ګرځي د لمر نه بچ نه دي د باران نه بچ نه دي د یخنۍ نه بچ نه دي د ګرمۍ نه بچ نه دي هغوی ته وګورئ د هغوی د بدن دفاعي سیستم څومره قوي دی او د یو خان بچی وګورئ نه تیز ګرمۍ سره عادتي نه تیز یخنۍ سره عادتي نه د لمر سره عادتي نه د سختۍ او تنګیو سره عادتي خبره په څه چې ده خبره په ایمیون سیستم کې خبره په دفاعي سیستم کې د بدن نو سختۍ چې دي همدغسې زمونږ د بدن دفاعي سیستم او زمونږ د فکر هغه وړتیا لوړوي موږ باید چې هره سختي راځي هغه موږ دپاره یو درس راوړي هر یو امتحان چې موږ باندې راځي هغه موږ دپاره یو درس راوړي د یو غریب زوی په ستور لمر کې خوښه که ټوله ورځ وګرځي ولاکې ماښام ته مریض شي خو ته د یو خان زوی چې غونډ عمر تیز لمر نه وي کتلی هغه ته په هغه باندې که چېرته یو سختي راشي که نه او هغه 10 قدمه په لمر کې لاړ شي نو سبا ته په هسپتال کې بستري همداسې هغه فیسبوک کې به خلکو ریچخان کولو که نه وایي یاره کرونا په افغانانو اثر نه کوي نو دا ډېره سطحي خبره ده خو ډېره جواره خبره هم ده ولې پې اثر نه کوي په دغې خلکو باندې دومره سختۍ تنګۍ تېرې شوي دی د بدن دفاعي سیستم دومره لوړ شوی دی چې د کرونا په شان د غټ ویروس چې ټوله دنیا ولړزوله زمونږ په ملک کې دومره تاوان ونه رسولی ایمیون سیستم دفاعي سیستم زمونږ او ستاسې د بدن سختي په ژوند کې چې دا مهمه ده د سختیو تیرول د امتحاناتو تیرول دا د ترقۍ لپاره یو مهم پوینټ دی دا ترقۍ یو نشانی ده کله چې تا باندې یو سختي راځي معنی دا چې ته د ترقۍ وړتیا لري ته د دې سختۍ نه تېرېدلی شي تا ته یو چانس شته دی تا ته یو چانس تا باندې یو سختي راغلی یو چانس درته راغی چې د دې امتحان نه ځان تېر کړي په ځای د دې چې ویې ولې زه ووایه چې یاره بس هم زه د دې سختۍ نه به زه تېرېږم او زه به چې دی کامیابېږم نو سختۍ چې دي سختۍ په ژوند کې یار نو ولې باید موږ او تاسو د سختۍ نه وویرېږو که نه نو زما ورونو که په ژوند کې هم سختي ده که په ژوند کې هم امتحان دی که فکر کوئ چې زه د سختو حالاتو نه تېرېږم نو مبارک مو شه تاسو خوشبخته یاست وایي ولې ځکه چې دغه سختي په ځان پسې راحت لري که ستاسو په ژوند کې راحت دی نو چې څومره دی ستاسو په ژوند کې چېرته کمفرټ دی نو چې څومره دی تاسو یقیني اوسئ تاسو د هغې نه مخکې نه شئ تللی ځکه چې تاسو راحت فیل کوئ یار تاسو کوشش نه کوئ ما تا ته وویلې که نه مخکې مثال وویلې چې د سرکس زمری ولې دې حد ته رسېدلی چې یو ماشوم یې لکۍ راکش کولی شي کمفرټ راحت هغه ته 3 وخته په تیاره وررسېږي سرپناه شته دی نه ورسره د ښکار غم شته نه سختي شته نه باران شته نه طوفان شته نه د ښکار غم شته نو ځکه دغې ورځ ته هم رسېدلی دی چې یو ماشوم یې لکۍ کش کولی شي نو راحت کمفرټ زموږ او ستاسو ژوند کې چې دی هغه ترقي ودرئ او سختۍ چیلنجز امتحانات موږ او تاسو ته د دې چانس راکوي چې موږ مخکې لاړ شو نو که په ژوند کې هم سختي خوشبخت یاست ویرېږئ مه مایوسه کېږئ مه د مایوسۍ او د ویرې هیڅ خبره نشته نو خبره په همدې باندې راغونډه کړو چې هره سختي هر امتحان چې زموږ ژوند ته راځي په خیر راغلی موږ به تاسو سره مبارزه کوو موږ به تاسو نه مخکې ځو بلکې هغه سختۍ چې راځي او زموږ د قسمت دروازه ټکوي چې راشه ما باندې کوښښ وکړه زما نه تېر شه او کامیاب شه نو موږ د هغوی ډېره مننه کوو هره سختي چې وي زموږ قبوله ده موږ نه مایوسه کېږو او مخکې به ځو نو هیله لرم چې زما دا نننۍ څو خبرې او به تاسې بد نه وي لګېدلي او ستاسو سره مې یو څه کومک کړی وي موږ او تاسو ټول د خپلې ټولنې د خپلو خلکو د خپلو ځوانانو د خپلو کشرانو د خپلو همزولو په مقابل کې مسؤلیت لرو چې د هغوی د پرمختګ لپاره کار وکړو ما دا لاره خوښه کړې تاسې هم کولی شئ په هر لاره چې وي د خپلو ځوانانو د خپلو کشرانو خپلو همزولو خپلې ټولنې خلکو ته اوږه ورکئ که مو ویډیو تر دې دمه کتلي وي نو په کمنټ کې حتما خپل نظر راکئ او تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم الله په امان